بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. محترمو ډیر خلک وای زمونږ زندگی په مشکلاتو کې تیریږي، په سوچونو، فکرونو، قسم غمونو کې تیریږي. خو آیا معلومات درته شته چې ستا زندگی ستا په لاس کې ده؟ حیاتک بیدک. که چیرته ته وغواړې چې د خپل زندگی په خوشحالۍ کې تیره کې، نو هم یې کولی شي، او که چیرته وغواړې چې د خپل زندگی ټوله په غمونو او په مشکلاتو کې تیره کړې، نو هم یې کولی شي، ځکه دا اختیار الله رب العالمین تا ته درکړی. یوه قاعده واوره او دا په ذهن کې کېږدوه، هغه دا چې په دنیا کې چې څومره انسانان الله رب العالمین پیدا کړي دي، د هر انسان په زندگی کې خوشحالي هم راځي او خفګان هم راځي. دا زندگی داسې نه ده چې تر قیامته پورې به یو سړی خوشحاله یا تر مرګه پورې به یو سړی خوشحاله، او داسې هم نه ده چې تر مرګه پورې به یو سړی خفه او په غم کې به. دواړه ضرور په انسان باندې راځي، خو کامیاب سړی هغه دی چې هغه د خفګان نه او د مشکل نه او د غم نه خوشحالي جوړه کړي. وارد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو موقف د هجرت پنځم کالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې مشرکین او کفار راجمع شوي دي، 10,000 کسان دي تقریبا، او دا په مدینه باندې را روان دي، او د صحابه تعداد ټوټل تقریبا 3,000 کسان دي. نو 3,000 به مقابله 10,000 هیڅ نشي کولی. مسلمانان ډیر زیات په ورختایي کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه، د مشورې نه وروسته دا فیصله وشوه چې خندق به کنو د مدینې او د کفارو د لار په منځ کې، چې هغوی بیا د خندق نشي کراس کولی او په دې باندې نشي راپورې وتلی. په دې خندق کې مسلمانان کار کوي، او دا داسې موسم دی چې ډیره سخته یخني ده او مسلمانان ډیر زیات ستړي دي. یو ورځ سهار وختي، داسې سهار چې ډیره سخته یخني ده، او مسلمانانو 3 ورځې کېږي چې د ډوډۍ څکه یې نه ده کړې، یوه کجوره یې نه ده خوړلې د اوبو نه علاوه، او ډیر زیات کار یې کړی، سخت ستړي دي، ځکه د سهار نه تر ماښامه پورې روزانه کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په ګیډه مبارکه پسې 3 کاڼې تړلې دي د ولږې نه، او صحابه خپله هم یو کاڼه یا 2 کاڼې په ګیډه پسې تړلې وو د ولږې نه، چې دا ګیډه یې یو څه را کنټرول کړي. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي، وایي یا رسول الله، موږ ته دومره کار وکړو، دا خندق مو وکناست، هغه یو غټه یا یو غټه ډبره مخ ته راله چې هغه موږ کولنګ باندې وهو، هېڅ کار نه ورباندې کوي. ډیر زیات خفه دي او ډیر زیات پریشانه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، وایي انا نازل، زه درځم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم موقف ته وګوره، او د هغه همت ته وګوره، او څنګه د مشکل نه خوشحالي جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابې ته وایي راکه کولنګ. کله چې کولنګ واخیسته، نو دا ګټی یا دا ډبره ووهل. کله چې ووهل، نو هغه یو څه حصه ماته شو، چې ماته شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي الله اکبر، اعطیت مفاتح قیصر. الله لوی دی، ماته الله رب العالمین د قیصر د روم چې په هغه وخت کې سوپر پاور وو، لکه اوس چې امریکا د مثال طور، د هغوی د خزانو چابیانې او کلیانې ماته الله رب العالمین راکړې. او بیا وویله، ولکه زه چې د هغوی بنګلو ته ګورم، هغه سرو بنګلو ته، سرو ماڼیانو او سرو قصرونو ته، چې لکه چې صحابه په هغه کې ګرځي. دویم ځل چې وار وکړ، نو بیا دا تیږه یو څه ماته شوه. چې ماته شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله اکبر، اعطیت مفاتیح کسرا. وای الله لوی دی، ماته د کسرا چې د فرس د ایرانیان، او دا چې په هغه وخت کې دویم سوپر پاور و، لکه اوس په دې عصر کې مثال طور لکه روسیا چې ده، روس چې ده، یا لکه چین چې ده، داسې غټ پاور و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغوی د خزانو چابیانې او کلیانې ماته
راکړه شوې او ویې ویل چې زه داسې لکه ورته ګورم چې د مداین په کومه سپینه بنګله چې د په هغې کې چې به د فرس بادشاه کېناسته لکه هغه چې زما په واک کې. دریم ځل چې کاڼی ووهه نو رسول الله صلی الله علیه هغه مات شو. نو رسول الله صلی الله علیه وفرمایل الله اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، الله لوی دی، ماته د یمن چابیانې یا کلیانې راکړل شوې. ولکه زه چې ګورم چې د صنعا په دروازه کې موږ ولاړ یو. دا موقف ډېر سخت دی. صحابه چې دي ډېر مایوسه دي او ډېر ستړي دي، وږي دي، دشمن هم ډېر غټ دی، د هغوی تعداد ډېر زیات دی او دا په صحابو باندې ډېر زیات پریشر دی، ځکه په داخل د مدینې کې هم یهود شته، کفار شته، منافقین شته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سخت موقف نه خوشحالي راویستل. او دا ځکه چې په هر تکلیف کې خوشحالي پرته وي. دا واوره، الله رب العالمین فرمایي فإن مع العسر یسرا، د تکلیف سره اساني راځي. د دې وجې نه کله چې د خندق غزا ختمه شوه او دا د مسلمانانو په د صحابو په تاریخ کې د ټولو نه سخته غزا وه چې دا په مسلمانانو باندې د یېرې په لحاظ سره چې او د پریشر په لحاظ سره چې ورباندې تیره شوه. نو چې کله دا غزا ختمه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الآن نغزوهم ولا یغزونا، وای دا تکلیف چې تیر شو او دا غزا چې تیره شوه نو د دې وروسته به موږ په دوی باندې حمله کوو، دوی په موږ باندې حمله نشي کولی. نو که چیرته ته غواړې چې د مشکل نه خوشحالي جوړه کړې نو هم یې جوړولی شي، او که چیرته وغواړې چې د مشکل نه مشکل جوړ کړې یا د خوشحالۍ نه مشکل جوړ کړې نو هم یې جوړولی شي. کوشش وکړه هر مشکل او هر غم چې درته راځي د هغه ایجابي او مثبت اړخونه یې ولټوه. یقینا په هر مشکل کې ضرور یو څه ایجابي او مثبت اړخ یې هغه یې راواخله او هغه ځان ته غټ کړه. او کم تکلیف چې درته راشي او په یا چې کم خوشحالي درته راشي د هغه منفي اړخ مه راخله چې ته هغه ځان ته غټ کړې. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ويڅوک چې غټ سړی غټ همت والی او د غټې حوصلې والی هغه ځان ته غټ شی وړوکی کړي، کم یې کړي، غټ مشکل ځان ته راوړوکی کړي. او څوک چې د وړې سینې والی یا وړوکې همت والی هغه بیا وړوکی شی ځان ته غټ کړي. غمونه مشکلات په هر چا باندې راځي خو ځان ته یې غټوه مه، دا یې په خپله علاج ده. الله رب العالمین دې ما او تا دواړو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.